زموږ بچي دغلته دعي شو او راغلي وو او دغلته پراته وو، دا کورونه یې وران ویجاړ کړله. موږ د حکومت نه اوس دا هیله لرو چې موږ له احساس کانې وسه نه لرو نه قدرت لرو چې له اساسې کانې د بل همسایه‌توب لا ناست یو. او د دې خبره نور به درله څه ووایم، زه په خبرو هم نه پوهېږم، ساده بوده ښځه یم. دغه د دې کلو کې ټول مرکزونه جوړ شوي وو د داعشو لخوا، چې بیا څه وخت دغه قومونه وجوګ شولو او د جنګ ابتدا یې ورسره وکړله او دغه یې جوړ کړه. دو چې زموږ د کورونه واته ورونه یې ورته واچوله، مالونه یې زموږ لوټ کړله، مغوین او سخکي او غوري او سیلي دا یې هر څه ویې وړله او کوروله یې زموږ اور واچو. او چې دا څه وخت وتله داسې ښه په زور او په زحمت ووتله. او چې بیا څه وخت دا د جنګ حالات شروع شو، زموږ کورونه څه په اوانونو ولګېدل، څه په توپونو ولګېدل، څه د دې د خوا نه وران شو، څه د داعشو د خوا نه وران شو او موږ یې ډېر وځپولو. کوټ ولسوالي ډېره جنګ ځپلې ولسوالي ده چې دلته د تاسې ولیده نږدې نه مو لیدلي دي چې په تېرو جنګونو کې زموږ د کوټ ولسوالۍ زیات شمېر کورونه چې مخکې سروې شوي تقریبا 1200 کورونه ثبت شوي چې دا د تېرو جنګونو له امله ویجاړ شوي وو. همداشان مساجد مو شهیدان شوي وو. مالي او ځاني ډېر خسارات مو لیدلي دي. موږ نه کلینیک لرو، موږ نه داسې دغه لرو چې یاره زموږ په دې کرۍ سیپیا کې یا کلینیک شته دی یا دغه شته دی. کله د سید احمد خیلو کلینیک له ځو، کله د لاغورجو کلینیک له ځو، کله د میترانو د جبې چم کلینیک له ځو. موږ خپله نه کلینیک لرو نه کوم داسې نور څه دغه لرو، ځکه چې سیپیا یو ډېر غریب دغه دی پکې کریا ده. خو د سیپیا داسې دغه نشته دی چې کلینیک یا د بل شي غوري شوی دی یا بل شي غور شوی. موږ د حکومت نه دا درخواست کوو، موږ د مؤسسو نه دا درخواست کوو چې موږ ته یو کلینیک، یو بندونه او یو دا کورونه چې زموږ وران شوي دي دا موږ له جوړ کړي. او په سلو کې موږ له مثلا 10 کوره جوړ شوي د مؤسساتو نه او 90 زموږ پاتې دي. خو موږ دا د حکومت نه درخواست کوو، موږ د مؤسسو والاو نه درخواست کوو چې موږ ته دا کورونه جوړ کړي. موږ له دا هر څه غم زموږ وکړي، د کلینیک غم هم وکړي، د نورو مشکلاتو د بندونو د سیلابونو زموږ پټي ویې وړله، د استنادي دیوالونه موږ ته جوړ شي، هر څه چې موږ له وشي. ځکه چې موږ ډېر دغه شوي ځورېدلي خلک یو. په سیپیو کې مرکزونه وو، په سیپیو کې دغه وو، خو کوټوالو ټولو ځانونه پرې ووژل په یو اتفاق او په یو اتحاد. خصوصا د سیپیو نه 50-60 کسه په شهادت باندې ورسېدله او په دغه سړکونو او په لارو کې حلالول سیپیوال. سرونه یې زموږ وړي دي، په دغې په پلونو باندې ځوړند کړي دي، هر څه یې زموږ کړي دي. خو موږ د حکومت نه هر وخت ملاتړ مو حکومت له کړی دی. خو موږ د حکومت سره هر وخت خپل سرونه ایښي دي او د حکومت ملاتړ هم کړی دی او د حکومت سره موږ اوږه په اوږه جنګېدلي ورغلي ورسره. نو موږ دا درخواست دی چې موږ له بندونه جوړ شي، موږ له کورونه جوړ شي، موږ له کلینیک جوړ شي. کله چې د داعش پروسه په کوټ کې پیدا شوه 1993 کال کې، د هغه وخت دغه څو کریاګانې چې هغه سیپای او پرشاخیل، لاغرجي، بنډوک او خورګۍ، مستاندار او حتی تنګی پکې شامل دی. دغه کریاګانې دي چې دا د جنگ مرکز وګرځېدلو او د جنگ کې طبعا کورونه ورانېږي. نو دلته ډېر زیات کورونه وران شوي دي او حتی داسې وایم چې 100% وران شوي دي. زمونږ هغه محلي ادارې یا ولسوالۍ چې یوه سروې کړې وه چې تقریبا 1200 دي که څومره کورونه هغوی سروې کړي وو، خو کېدای شي چې دغه ارقام لږ نور هم لوړ وي، تر 1,500-1,600 پورې دا کورونه تخریب شوي وي یا وران شوي وي. بهرحال زما هیله دا ده چې موږ سره رئیس جمهور هم وعده کړې وه، ولایتي ادارې هم وعده کړې وه، مننه ته نه کوو. یو څه کومکونه یې وکړل، څه مرستې یې وکړلې. تقریبا 183 دي که 4 کورونه شلټر پروګرام جوړ شو. خو دغه شلټر پروګرام چې دی دا
هغه زموږ د اصولو سره برابر ځکه نه دی چې دوه کوټې جوړې شي نو په دوه کوټو کې موږ هغه ژوند دغه دی خو بهرحال بیا هم موږ مننه کوو تشکر ته نه کوو دغه پروګرام چې د مهاجرینو د ریاست WHS ته په مؤسساتو خوا نه جوړ شو نورو مؤسساتو کومکونه کړي دي موږ د هغوی نه مننه کوو خو بار بار غوښتنه مو دا ده چې که تاسو بره د کوټ له تللي یاستئ دا کورونه هم لیدلي هغه ړنګې کوټې مو لیدلي وي د خلکو قابلي تعداد هم زیات دی او اول قدم کې د کور د سرپناه ضرورتونه وي نو په دغه کې که دغه کورونه زموږ سیوا جوړ شي هغه خلک چې په جلال آباد کې دي هغه خلک چې په نورو منطقو کې دي هغه به هم خپلو کورونو ته راشي د خلکو ژوند به دغه شي بهبود خواته لاړ شي دا مو د دولت نه د خپلې محلي ادارې نه د ولایتي ادارې نه د مرکزي ادارې نه او د مؤسساتو نه مو بار بار دا غوښتنه دا چې کورونه مخکې مې ویل چې زیات تعداد زیات شمېر وران شوي دي فعلا د 104 باندې کار روان دی د ولسونو غوښتنه زموږ غوښتنه د ننګرهار د علیقدر والي صاحب نه او د مرکزي حکومت نه دغه ده چې دغه نور پاتې کورونه چې تاسې هم د نږدې نه ولیده د دوی د بیا جوړېدو په هکله باندې هم څنګه چې لازم وي دوی همکاري وکړي تر څو دغه خلک هم کوم چې په ښار کې تر اوسه پورې بې ځایه شوي پراته دي دا هم راشي خپلو کورونو ته کوټ ولسوالۍ کې 100% امنیت تامین دی د بعضې ورونه چې زموږ فعلا په ښار کې اوسېږي یوازینی علت هغه دا ده چې دوی سرپناه نه لري او تر اوسه پورې کورونه لا ویجاړ پراته دي پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره